ښځې ولې له خپل خاوند سره خیانت کوي؟ سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره دا معلومات شریکوم چې ښځې ولې له خپل خاوند سره خیانت کوي. خیانت معمولا هغه وخت واقع کیږي چې کله ښځې په دې فکر کې شي چې خاوند یې د هغې په قدر نه پوهیږي. په نړۍ کې معمولا د نارینه‌و شمیر چې له خپلې میرمنې سره خیانت کوي نسبتاً ښځینه‌و ته زیات دی. اما څېړنو دا ښودلې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د خیانت کوونکو ښځو شمیر نسبت پخوا ته زیات شوی دی. ولې؟ د یوې څېړنې په اساس چې په هر 3000 ګډون کوونکو څخه 20% ښځو د خپل خاوند سره په خیانت کولو اعتراف کړی، نو ولې ښځې له خپل خاوند سره خیانت کوي؟ په دې ویډیو کې تاسو سره 8 هغه لاملونه شریکوم چې د دې لاملونو له وجې ښځه له خپل خاوند سره خیانت کوي. نو دا ویډیو تر پایه وګورئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اول، انتقام اخیستنه. کله کله یوه ښځه د انتقام اخیستلو په خاطر له خاوند سره بېوفایي کوي. ځینې ښځې د خپل خاوند د تمې خلاف له هغه سره خیانت کوي تر څو هغه وپوهیږي او دا حس کړي چې د یو چا سره خیانت کول څومره درد لري. او جالبه خو دا ده چې اکثره وخت دا وسله جواب ورکوي. څېړونکي په دې اړه وایي نارینه د ښځینه‌و په شان احساساتي نه دي، سربیره پر دې په زیاتره مواردو کې د خپل خاوند بې تجربې دردونه نشي درک کولی تر څو هغوی هم د دې څخه نوي کړي. ښځې غواړي په دغه کارونو کې له خپل خاوند سره برابر شرایط ولري ځکه هغه دا احساسوي چې هغه څه چې دا ورته پابنده وه نو ارزښت نه لري. دویم، د ښځې او خاوند ترمنځ اختلاف. کله کله د ښځو بېوفایي د یو نادیده احساس په واسطه کیږي. د ښځې او خاوند اختلاف په ځینو مسایلو او بې تجربه توب کیږي. کارپوهان په دې اړه داسې وایي اکثره ښځې په لومړیو کې دا کوشش کوي چې څه مشکل لري او څه دوی نارامه کړي دي، اما که خاوند دغو اشارو ته متوجه نشي او د هغې خبرې جدي ونه ګڼي ښځه په خیانت لاس پورې کوي ځکه چې هغه نور دا فکر کوي چې نور کومه بله لاره نشته. دریم، د دوی ترمنځ د عاطفې کمیدل. ښځې دې ته ضرورت لري چې له هغو سره مینه وشي او هغوی وستایل شي. کارپوهان په دې اړه وایي خیانت معمولا هغه وخت رامنځته کیږي چې ښځه دا فکر وکړي چې خاوند یې د هغې په قدر نه پوهیږي. معمولا ښځې بیا په نورو خلکو پسې ګرځي ځکه چې هغوی د دوی ستاینه کوي. ښځې دا غواړي چې دوی د خپل خاوند سترګو کې خاصې وي او دا یو جدي خبره ده. څلورم، دوامداره رابطه. کله چې خاوند او میرمن په دوامداره توګه یو بل سره یو ځای ژوند وکړي هغه پخوانۍ مینه ورځ تر بلې کمیږي. خو په ټوله کې داسې نه ده، ځینې وخت دا کیسې پیدا کیږي چې مینه کمیږي. پنځم، له خاوند نه د خیانت ویره. ښځې نه غواړي له خپل خاوند سره جدایي اختیار کړي. ښځې معمولا له خپل خاوند څخه د خیانت ویره لري اگر که هغه ورسره هیڅ خیانت هم نه وي کړی. شپږم، د جنسي اړیکو خرابېدل. د میرمنې او خاوند په دوامداره ډول د یو بل څنګ کې اوسېدل د هغوی د جنسي اړیکو د بېخونده کېدو لامل کیږي. په یوه څېړنه کې چې په 2010 کال کې په اروپا کې ترسره شوې 81% ښځې د خپلو جنسي اړیکو له بېخونده کېدو شکایت کوي. وایي د دوی جنسي اړیکې بېخونده دي او نور هیڅ خوند پکې نه دی پاتې. اووم، د ځینو مهمو او مشترکو نقطو نه درلودل. که یوه ښځه په دې فکر کې شي چې خاوند یې له نوموړي سره علاقه او مینه نه لري ممکن بل طرف ته جلب شي. ځینې میرمنې په لومړیو کې داسې فکر کوي چې خپل همفکره او هم نظره خاوند یې موندلی، خو د وخت په تېرېدو سره دا احساس له منځه ځي. اتم، ناروغي. کله چې ښځې په ځینو خطرناکو ناروغیو لکه سرطان او ځینې نورو ناروغیو اخته شي ناامیده کیږي او داسې فکر کوي چې خاوند یې نور نوموړي ته هیڅ فکر نه کوي. نو دا غواړي چې دا جبران کړي او وایي چې نور دومره وخت یې په لاس کې نشته، باید ترې استفاده وکړي. مننه کوم دوستانو چې دا ویډیو مو تر پایه وکتله. دا معلومات مو تاسو ته راغونډ کړي وو په دې هیله چې ستاسو به خوښ شوي وي. له نورو همدغسې په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.